د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه مبارک راضي چې دا په شام کې فاتح کېدو او د روم د حکومت سره به هر وخت جګړه وه. په هغه وخت کې روم دا یو سپر طاقت و په عالمي سطحه باندې. روم چې کوم دی یو طاقتور او مضبوط قوم ګڼلی شو. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د هغوی سره صلح وکړله، د جنګبندۍ معاهده یې وکړله او یو خاص تاریخ یې وټاکو چې د دې تاریخه پورې به معاهده وي، جګړه به نه کېږي. په دغه دوران کې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ذهن کې یو سوچ راغی چې د معاهدې کې به دننه دننه چې کوم دی خپل فوج تیار کړم او دا به سرحداتو ته ولېږم، بارډرو ته به لاړ شي چې څنګه د معاهدې تاریخ ختم شي بس دوی به ډایرکټ حمله وکړي. ځکه کافران خو به وایي چې مسلمانان لا معاهده په دې وخت کې شوې ده، څو پورې چې معاهده پوره کېږي بیا مسلمانان تیاری کوي او بیا دلته کې رارسي نو په دې کې به ډېرې ورځې تېرېږي. نو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه دا چال جوړ کو چې څنګه تاریخ ختم شو دوی چې کوم دی فوراً حمله وکړله. څه فوج چې کوم دی د سرحد نه اوښتی و د بارډرو نه، فوراً یې چې کوم دی حمله وکړله. نو دا حمله چې کوم دی کامیاب شوله او دوی چې په کوم کلي باندې ورځي بس هغه کلی فتح کوي، روان دی بس کلي فتح کوي. ډېره زیاته ځمکه چې کوم دی هغه فتح کړله. په دې دوران کې یو کس چې کوم دی هغه په اس باندې را روان دی. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه چې وکتل هغه ویل چې دا چې امیر المؤمنین دی. نو رانږدې شو ده چې کوم دی هغه ولیدو. هغه ورته وایي ای د الله بندګانو ودرېږئ، ده اواز ورته لګئ. ده چې وکتل نو هغه عمر بن عبسه رضی الله عنه هغه ورته وایي د مؤمن کار چې کوم دی هغه وفاداري ده نه کې غداري، دا د اواز ورته لګئ. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه چې د اواز واورېدو هغه ورته وایي وایي موږ خو چې کوم دی غداري نه ده کړې، بلکې موږ خو چې څنګه معاهده ختمه شوله تاریخ ختم شولو نو موږ حمله وکړله. هغه ورته څه وایي وایي ګوره دا کومه معاهده چې شوې وه تا د دې معاهدې په منځ کې چې کوم دی خپل فوج تیار کړو او تا سرحداتو ته ولېږو، دا یو قسم چې کوم دی غداري ده. او بیا ورته وایي چې ما د حضور صلی الله علیه وسلم نه په خپلو غوږونو باندې اورېدلي دي چې کله د یو قوم د چا سره معاهده وشي دا قوم د تر هغه وخت پورې خپله معاهده نه ماتوي او نه دی تړي تر څو پورې چې هغه د معاهدې تاریخ تېر شوی نه وي، یعنې ښکاره په ښکاره اعلان نه وي شوی تر هغه پورې د هغه عهد نه ماتوي. نو ورته وویل چې دا خو چې کوم دی غداري ده چې تا خپل فوج هغه په معاهدې کې دننه دننه چې کوم دی تیار کو. چې کله حضرت امیر معاویه رضی الله عنه دا خبره واورېدله نو هغه چې کوم دی فوراً خپل لښکر ته وویل چې په شا شئ او دا ټوله چې څومره دا ځمکه فتح شوې ده دا ورته ټوله واپس ورکوئ. دا ولې دا د حضور صلی الله علیه وسلم دا یو فرمان یې واورېدلو. حالانکه عزتمند ورونو په دنیا کې داسې یو قوم نه دی تېر شوی چې هغوی خپله مفتوحه ځمکه فتح شوې ځمکه هغه چې کوم د کافرانو ته واپس ورکړي وي. په دوی کې دومره وفاداري وه عزتمندو او دوی به چې کوم د خپلې وعدې دومره خیال ساتلو. نو عزتمند ورونو د مسلمان کار څه دی، د مؤمن کار څه دی، هغه به څه کوي وعده به چې کوم دی خپله سر ته رسوي. او دا علامت دا د منافق انسان دی چې هغه خپله وعده چې کوم دی سر ته ونه رسوي او د خپلې وعدې چې کوم دی خلاف ورزي وکړي. نو د مؤمن اصل کار څه شی دی، هغه به خپله وعده سر ته رسوي.